دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایټ هاوس کې یو مشترکه پریس کانفرنس کړی دی چې په کوم کې ټرمپ دغه تجویز ورکړی چې د غزه خلک په نورو ملکونو کې اوسول شي ځکه چې دغه علاقه د تباهۍ ښکار شوی دی. ټرمپ ویلي دي چې غزه اوس د اوسېدو قابل ځای نه دی، نو ځکه د غزه 100 لکه فلسطینیان د نورو محفوظو ځایونو ته منتقل کړی شي. په دې آبادکارۍ کې نږدې ملکونه لکه مصر او اردن مدد کوي شي. نتنیاهو سره ملاقات نه مخکې ټرمپ صحافیانو سره خبرو اترو کې وویله چې غزه سره نږدې ګاونډي ملکونه ډېر مالدار دي او هغه به فلسطینیانو ته په ځای ورکولو کې خوشحالي محسوسوي. ټرمپ په خاصه توګه د سعودي عرب ذکر وکړو او ویله د سعودي عرب به د دغې منصوبې حمایت کوي. نتنیاهو په پریس کانفرنس کې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ د تعاون تعریف وکړو او ویله چې کله امریکا او اسرائیل یو ځای کار کوي نو مسایل حل کیږي. نتنیاهو زیاته کړه چې د یرغمالیانو په رهایی کې د ټرمپ اهم کردار و. د سره ټرمپ د قطر سفارتي کوششونو اعتراف وکړو. د فلسطینیانو په ممکنه آبادکارۍ ټرمپ نور څه معلومات ورنکړل او دغه امکان ظاهر کیږي چې د فلسطین رهنما او د انساني حقوقو تنظیمونه په دغه جبري بې دخلۍ مزاحمت کوي. دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ و.